زما کلام دی چې د ژوند یوه حسینه شان لمحه په خوب کې وینم. د ژوند یوه حسینه شان لمحه په خوب کې وینم. مودې وشوې چې ځان سره هغه په خوب کې وینم. د ژوند یوه حسینه شان لمحه په خوب کې وینم. مودې وشوې چې ځان سره هغه په خوب کې وینم. سحر نه تر ماښامه یوه منډه د وزه یم. سحر نه تر ماښامه یوه منډه د وزه یم. چې ستړی شم خوب راشي نو دمه په خوب کې وینم. اشنا یو عجیبه شان المیه را پیښه شوې. اشنا یو عجیبه شان المیه را پیښه شوې. اشنا چې وده کېږم شوګیره په خوب کې وینم. اشنا یو عجیبه شان المیه را پیښه شوې. اشنا چې وده کېږم شوګیره په خوب کې وینم. زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي. زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي. دا ځکه یې مدام چرته وده په خوب کې وینم. مننه جی. زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي. دا ځکه یې مدام چرته وده په خوب کې وینم. او بیګا خو ډېر خوشحاله وي چې خوا کې را سره وي. بیګا خو ډېر خوشحاله وي چې خوا کې را سره وي. ادریسه نن دې بیا ولې خفه په خوب کې وینم. د ژوند یو حسینه شان لمحه په خوب کې وینم. مودې وشوې چې ځان سره هغه په خوب کې وینم. اشتاق علی چې کوم دی یو پیغام را لېږلی. زما په قبر په جړا شوه راته داسې ووې. زما په قبر په جړا شوه راته داسې ووې. ما درته کلی و یاد کړې تا دنیا پرېښوده. اشتیاق علي یو جهان مننه تا موږ ته دومره ښکلی خوندور پیغام را لېږلی. یو ځل بیا زه د ټولو ګرانو مینوالو چې کوم موږ سره په میسیجونو په پیغامونو کې موږ سره شریک شوي دي او کومو چې زموږ پروګرام وکتو او خپلو ملګرو سره شیر کړو او موږ ته پیغامونه را لېږلي دي او موږ ته دعا سلام را لېږلی دی او موږ ته کلامونه را لېږلي دي موږ ته شعرونه را لېږلي دي. یو پیره بیا زه د هغه ټولو ګرانو مینوالو شکریا ادا کوم. زه یم ستاسو ملګری آر جے ادریس جمال او موږ سره خوږ او دروند میلمه عثمان جي چې موږ د کنډرو نه دا ټیم د فیسبوک په ذریعه باندې تاسو ته لایف غږیږو او تاسو زموږ غږ ګورئ. مونږه تاسو نه اجازت غواړو. شپه مو په خیر، ورځ مو روښانه. د لوی الله په امان.